ډاکټر صاحب اشرف غني ټول د افغانستان مسایل د امریکا په آینه کې لیدل. پر ولسمشر غني او طالبانو د سمې سادات تازه ګزارونه وایي اشرف غني د امریکا ګټو ته ژمن و، طالبان د زور له لارې ختمو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د متحدې جبهې په نوم مشر سمې سادات چې دا مهال په امریکا کې استوګن دی وایي د ولسمشر محمد اشرف غني ټوله هڅه دا وه امریکا خوشحاله او افغانان خفه کړي، نو ځکه یې هر سهار په همدې پیلاوه. هغه په یو ایکس سپیس کې ټینګار وکړ چې غني په کورنۍ چارو وزارت کې د فساد عامل و او د یو عقده‌ای ولسمشر په توګه د ځانګړو قومونو خلاف فکر او دریځ درلوده. د هغه په خبره په افغانستان کې د ټولو بدبختیو عامل ولسمشر غني و او د حامد کرزي د واکمنۍ په نسبت غني ډیر فساد ته زمینه برابره کړه. سمې سادات وایي اشرف غني چې کله له خوبه پاڅېده نو لومړۍ جلسه به یې دا وه چې څنګه وکولی شي د امریکا ګټې خوندي کړي. سادات همداراز پر اشرف غني تور پورې کړ چې له ځانګړو قومونو او افرادو سره جدي عقده درلوده او د فساد ستر عامل و. نوموړي ویلي اشرف غني په داسې حال کې حکومتي ادارو کې د فساد څخه شکایت کاوه چې خپله د حکومت په راس کې شتون لري. سمې سادات همداراز طالبانو ته په خطاب کې ویلي چې دوی اصلاح کېدونکي نه دي او نه هم مذاکرات دوی سره نتیجه ورکوي، نو پکار ده چې د دوی پر ضد نظامی اقدام وشي او د زور له لارې یو ځل بیا د تیر په څیر نظام نسکور او تیښتې ته اړ شي. عام افغانان بیا وایي سمې سادات اوس مهال د امریکا پروژه پر مخ وړي او د اشرف غني بدنامولو ته یې کار ویلی. د دوی په وینا سمې سادات یو ماشیني جنرال دی او نور د افغانانو منځ کې ځای نه لري. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.